خو دونه که در وایم که لمر ترنځ ونیوئ نو تاسو دا وکړئ چې په داسې وخت کې الله جل جلاله ته رجوع وکړئ او لمنځونه وکړي عبادات وکړي امکان یې شته چې ولې نیسي خو امکان یې نیسي او پر ټوله دنیا باندې به داسې تکه توره تاریکه راسي چې دا ورځ به داسې ختمه سي لکه تکه توره شپه چې راسي دا اوس دا ساینسدانان نارې وایي موږ پر دې یقین هم نه ساتو خو ردوی هم نه که یو څوک تا ته وایي د ساینسدانانو خبره مه منه رد یې که دا هم غلطه خبره ده دا هم بې ځایه خبره کوي د دنیا اسباب دي دا به هم نه وایي چې خامخا پیښېږي موږ تاسو په تجربه باندې ډېر ځله دې څه خبرې کړي دي هغه پیښې سوي دي ډېر ځله دې کړي دي هغه درواغ سوي دي په دغه مسجد کې غالبا 2 او 3 واره موږ داسې د لمونځ کړي دي د لمر د تورېدو لپاره خو یو پلازما یاد دي چې دې اعلان کړی و ما هم دلته اعلان وکړي چې خدي وایي لمر تورېږي که تور سو دلته به لمونځ کوو شرعي لار به خپله و هغه نه سو تور کله تور سي کله نه وسي خو امکان یې شته چې ودیسي که وسوله الله دې نه کوي موږ به الله تعالی ته خواست وکړو چې ربه موږ د دې عذاب څخه محفوظ کړي الله ستا دا عذاب په موږ باندې مه ویني خو که بیا هم رالی د الله تعالی عذاب دی مسلمانان ته پکار په دغه وخت کې دا وي چې الله ته رجوع وکړي دعاګانې وکړي موږ دلته لمونځ کوو په داسې وخت کې راسي مسجد ته بیا راسي دلته په ګډه باندې په جمعواري باندې لمونځ کوو رب ته به ژاړو د حبیب علیه السلام طریقه پر خپلو که الله جل جلاله په خپل قدرت کامله سره د لمر یا د سپوږمۍ د مځکې او د لمر په مابینځ کې ودروله بیا څوک شته چې د لرې کړي که رب یو مخ شپه راوستل بیا یې څوک لرې کولی شي خو دا د مسلمانانو د ګناه او اثرات پکې وي په دې کې شک نشته یوه علامه نبی علیه السلام دا ښولې ده چې په هغه کال چې میدي څه پیدا کېږي په هغه کال کې به په روژه کې په یوه روژه کې لمر او سپوږمۍ دواړه ترنځ ونیسي دا نبی علیه السلام ښولې ده خو لاکن حدیث مبارک کې داسې توري دي چې سپوږمۍ به در مخه ونیسي په اوله ورځو کې لمر به د 15 په ورځ باندې په ترنځ باندې نیول کېږي دا چې لمر ولاړې وروسته سو سپوږمۍ پر 15 باندې ترنځ ونیول دا علامه په حدیثو کې نشته دا ډیره پیښه شوې ده چې سپوږمۍ به پر 15 پر ترنځ نیسي خو دا نه ده پیښه شوې چې پر اوله یا پر دویمه یا پر درېیمه د ترنځ ونیسي چې په د اولو ورځو کې ترنځ ونیول لمر پر 15 د روژې ترنځ ونیوي حدیث مبارک کې راځي په دغه کلمه مهدي څه پیدا کېږي او در هغه مخکې له نبی علیه الصلاة والسلام مبارک څخه نورې علائم یې ښولي دي د سفیانې په نامه یو انسان پیدا کېږي جنګ و جدل جوړېږي او مخکې در هغه د شام په علاقه کې یو مځکه په یو بسته علاقه په مځکه باندې ننوځي بیا مهدي صاحب ښکاره کېږي هغه علائم یې نه دي ښکاره سوي دا چې څوک پر ټلیفونانو دا ګرځي چې دا د مهدي صاحب علامه ده دا خبره سمه نه ده د مهدي صاحب دغه علامه نه ده شاید د مهدي صاحب وجود ته لا یو څه وخت پاته دی غالبا چې سړی احادیثو ته ګوري یو څه زمانه لا نوره پاته ده متصله نه ده خو دونه که در وایم که لمر ترنځ ونیوئ نو تاسو دا وکړئ چې په داسې وخت کې الله جل جلاله ته رجوع وکړئ او لمنځونه وکړي عبادات وکړي امکان یې شته چې ونیسي خو امکان یې شته چې نه دي ونیسي دواړه